ماشاءالله زویا تا چای راوړو راځه کېنه راځه ته هم کېنه الینا کېنه دلته راځه زویا راځه کېنه چې چای وڅښو ما تاسو ځانه چای رانه وړو تاسو چای هم دی څښلی تا چای څښلی باد مانور نه دی اوس به ته چای وڅښې ښه زویا يا أخي ليش وقف أنت؟ يا ابن حلال يبغى شغل ما يبغى وقف يلا يلا سرعة شغل الله دې دنه من خلاص کړي بدوانو ته سره دمې ته څوک پرېږدی نو الله دې زموږ په ملک رحم وکړي او بس الله دې زموږ ثوابګیر شي نه د انسان بچي خواړویی نو چې په انسان رحم وکړي السلام علیکم دادا. وعلیکم سلام. بخیر شیخانه بچه چا دې راوړو راځه کېنه دادا ما یو خبره کوله. ها وایه شیخانه بچه څه خبره دې کوله؟ دادا سبا زما ملګري چکر له ځي د مال دې ګروبې راکړې نو زه به د هغو سره چکر له لاړ شم. شیخانه بچیه په خوشو ګرځېدو کار نه کېږي او د خپل څادر سره خپې غځوه بچیه. ټیک ته دادا تاسو خبر شوي یئ په سکول کې امتحان وشو او زه پکې به ښو لمبو روپاس شوم. ماشاءالله یا الله ستا لاک شکر دی چې په موږ غریبانو دې رحم وکړو او زما شیرخان بچی دې په ښو لمبو روپاس کړو. شیرخانه بچیه ته به زما مټې جوړېږي خپل محنت جاري ساته کامیابي به الله درکوي. الله ستړی ژوند دی خو بس څه به ووایو څه شو موبایل چې دی وړو ته پکې رینګ وکړو هغه بدو خو هسې هم نشته ډېر حرامیان دي په خدای رحم السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه واړه ماړه ښه دي؟ مونږ ښه یو سړیه ته خپل حال ووایه. زموږ څه ښه والی دی خو بس دغه غلامي ده او د دې خلکو سره وخت پاس کوو. دلته کې د ځناور قیمت شته خو د انسان قیمت نشته دې خلکو سره. ای سړیه دا پیسې په ټایم رالېږه په پاکستان کې د خرچې ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي. پیسې خو زه ښه په ټایم باندې درلېږم او دا دلته چې دومره په سخته مونږ ګټو دلته د هر سړي صرف یو سوچي که خیر دی زه په اور کې یم خو چې زما بچي په راحته باندې وخوري. یا سړیه په دې پیسو کې 100,000 روپۍ سیوا راولي که د ورور واده مې دی چې خپلې ورندارې له د ټولو نه ګران ښه واشن بشین والمه. یا سړیه دې ماشومان له پکې جدا پیسې رالېږه چې ځان سره سکول ته خرچه وړي. ټیک ده صرف د بچو تربیت مې ښه کوه او د پیسو فکر مه کوه. پیسې به زه هر یو ماشوم له جدا درلېږم. یا سړیه دغې پیسې پکې سیوا راولي که دا مشر ورور مې دی ډېره زیاته تنګوي وایي زه نه ګران موبایل لرم دا موبایل یې دا واړه بالاس کې اخوا دېخوا کوي دی هم کړېږي ماشوم دی که نه. غلی شئ ماشومانو دې خبرو ته مې لږه پرېږدئ اړو څو خبرو ته نه پرېږدئ. دا موبایل والا کوم مې زه پاپا سره دوه خبرې کوم. مشر زوی د سره خبرې کوي او دا خرچه لږه په ټایم رالېږه پیسې دې لږي. هلو بابا السلام علیکم. ساجده څنګه یې ښه بچا ټیک ټاک یې که نه؟ مې پاپا ما یو خبره کوله چې ما موټرسایکل والی بچیا دا وخت ستا د موټرسایکل نه دی او که خیر چې په امتحان کې پاس شوې که نه بیا به د موټرسایکل والم ښه اوس پته نه لګي د هغه سړي داسې نه چې کفیل لا شي ډېر رذیل انسان دی. صحیح شو السلام علیکم. شیرخانه راځه کېنه یاره لږ دمه شو ګرمي ده. څنګه چل شیرخانه ځان سره څه خرچه مرچه راوړله که هم د سکول ته؟ شاجده دا ته خو ښه پته ده چې موږ غریبانیان یو موږ سکولونو ته خرچې نه راوړو موږ ګزاره کوو. شیرخانه شکر دی چې موږ له الله وس راکړلی ما خو چې 200 روپۍ سکول ته نه راوړي نو په ما ساعت نه تېرېږي. شاجده په تاسو خو الله رحم کړلی زما پلار ما ته وایي چې خپل ساعت سره شپې غځوه او د سکول نه وخته کېږي چې سکول ته ځو. ما ته پته ده چې تاسو غریبانیان یئ که ستاسو وس کې دی نو دا په سرکاري سکول کې سبق وایي. زه چې سکول تیاره اوس ناوخته کېږي راځم. في انتظار هنا ما في مشكلة. اوكي انا انتظار. اوكي الو سالتي
پیسې میلاو شوې ده تا زړې پیسې خو میلاو شوې خو چې په کم لاس میلاو شي هم په عقل لاس لګېدلې په هغه ساعت باندې ختمې شوي دي د پیسو سپیکر ونه کې خو تربیت د بچو مې پکار دی چې ښه تربیت وشو ټیک ده دې سړي هغه مشر زوی د پکې ډېره زیاته تګ کوله هغه له مې پکې موټرسایکل واخیستو واده غس ولا موټرسایکل او د چمګاونډ هغه هم خادیانې راته ډېرې زیاتې جمع شوې هغه مې پکې وکړې او پیسې خو ټولې لاړې بس چې ته څه وایې ما خو نه دي ویلي ښه دې وکړو نو ښه دې وکړو خو بس نظر پې ساته په وړو باندې ښه پیسو مې سپیکر مه کوه پیسې خو زه په تاسو باندې سمې ورومه زه یم چې صرف زما د بچو تربیت ښیي یوه خبره مې بله واوره چې معاشره خرابه شوې ده او موږ په دې ټي وي باندې یینو ډېر چسیان پوډریان ناوتي دی واړه خرابوي په نظر پې ساته ښه په وړو باندې زه ټیک شو ما هغه کپیل دلته راوړی او د ځای ته مې راوړی او لږ ټیم میلاو شو ما چې دوی سره خبرې وکړم صحیح ده د الله په امان د الله په امان السلام علیکم ملګرو وعلیکم السلام دا ته بچا خرچه نه کوي خو ما یې راشي چې په دې باندې لږه خرچه وکړم یاره ستا به شان ملګري زنده باد ونه څه باید د بوتل کولا و چې وسکو شابه ته مو وسکې او دا نور کسان به مو وسکې زه به ترې مو وسکمه ساجده ستاسو د 2 روپۍ د کم ځای نه راځي تاسو ته خو پته ده چې زما پلار په سعودي کې د امون له ښه ډېر شی روپۍ رالیږي او نن مې بل یو ګیم وکړو په کور کې تاسو ته پته ده لکه ساجده څه ګیم دی وکړو موږ پې هم لږ پوه کا کور کې مې خپلې مور ته ما د سکول فیس راکړه د سکول فیس یې رالاکړو نو سکول ته مې ویې نه وړه دلته مې راوړو سچ په شان په یارانو مې وخورو هلکه دا کار ته ټیک نه کوې ښه که ستا پلار خبر شو نه به څه وایي مله چې څه وایي د یار اباسې مونږ خوړلي هلکه دا شی ډکوه شابه ګرمېږي ډکوه شابه ساجد د ډیرو پیسو او د مور او پلار د ډیرې مینې په وجه بېلاره شوی دی په هر ځای کې خپل غرض لټوي چې چللی مې د خوبه دې راپاڅولم سره غرمه ده سبزي خو راوړم خو که پوره 200 روپۍ پکې راکړې درپاسمه ساجد دلته کې د خپل پلار پیسې په دواړه لاسو خرڅ کوي او پلار یې په دې تمه مسافري کوي چې زما زوی نه به یو غټ او کامیاب سړی جوړ شي هم ځکه یې د شپې خوبونه ورک شوي لکه ورارو دې خوا راشه جی انکل وایه څه خدمت وکړم ورارو دې مخامخ دکان ته ورشه او یو ډبی سرګټ راله راوړه دا پیسې واله یو ډبی سرګټ راوړه او باقاعده ستا شوې کوم سرګټ راوړم انکلو ګلټیپ سرګټ راله راوړه ټیک شو دغه دی لاړم او رالم ښه نشانه راته ښکاري چې بیا دې زوړ چل شروع کړو ایوب خانه دا خو شروعات دي مخې ته ګوره چې څه کېږي لکه د جان پیري نو انکل سګرټ والا ورارو ستا ډېره مننه انکل په دې لوګي کې داسې کم خوند دی چې داسې داسې په مزه مزه باندې راکاږئ ورارو
د دې د مزې نه که خبر شوې نو په هوا به ګرځې په هوا. ډېره مزه ده پکې ډېره. ها ډېره مزه ده پکې. ته راکړه دوبارې. سوچ مه کوه په لاره ځه او کشت یې لګوه. نشانه ډېر بد دی وکړو. د کلي ټول وړه دې په نشوره ولګول او دا ته ښه نه کوې. ایوبه ولې موږ به لوټې خورو؟ موږ سماران یو چې دا خلک په نشو تماشو نه رالګې. زموږ دا مال به سوګالي قربان دې شم. पाकिस्तान दे अल्लाह खैर. हेलो السلام علیکم کې سړی ډوبه شوم خرګه ها هغه سوي د موټر سایکل راځنګو سیکل وجنګو دا څه سوي دې سړی ټیکټ راواله او ځان راورسه. ما تا ته څو ځله ویلو چې دی هلک نه موټر سایکل ما اخله موټر سایکل. خو ته خپله کې او زما نه منې زما خو دا سوچ و ما چې زما بچی به زلمی شي زما مټې به جوړې شي. ته د چا منې د چا خپله کې خپله. ما خو چې تربیت په پیسو کېږي تربیت په پیسو نه کېږي. تربیت په ښه مور پلار کېږي چې په خپلو بچو په سر باندې لاس کېږي. پیسه دنیا کې دوه شیزونو نه علاوه نور هر څه اخیستی شي. هغه دوه شیزونه ښه تربیت او ژوند دی. صرف په دې تمه اوسېدل چې پیسه او مال جایداد زموږ بچو له ښه تربیت ورکولی شي د والدینو غټه لاعلمي ده. نن سبا زموږ معاشره هم دغه شان مور او پلار نه ډکه ده. اولاد د الله پاک یو غټه تحفه او نعمت دی. د ښه تربیت او تعلیم د مور او پلار اولنی فرض دی. خپل بچي د فضول خرچې نه وساتئ. دا د دوی د تباهۍ سبب جوړېدی شي.